موږ د بارډر د پاسپورټ اختیار نه اسلامي امارت ته ورکوو چې ورسره ومني نو دی د پاکستان دغه اوس د کرایې په سره د سپین بولدک او چمن کې تازه جنجال د کوزي پښتونخوا خلکو د پاکستانی پاسپورت څخه بایکاټ وکړ دا چې ولې نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ د سیویلي پښتونخوا چمن اوسیدونکو سوداګرو او د ځایي سیاسي ګوندونو غړو پر سپین بولدک چمن دروازه باندې پر پاکستانی پاسپورت تګ راتګ په غبرګون کې د پاکستانی پاسپورت اخیستلو له بهیر سره د پریکون په موخه په چمن کې پرلت وهلی ډیورن کرښې تر څیرمه په چمن کې زرګونه کسانو په دغه پرلت کې ګډون کړی دغه پرلت د چمن لغړیانو اتحاد سوداګرو او د ځایي سیاسي ګوندونو له لوري پیل شوی دی یاد پرلت د پاکستان د هغې پریکړې په غبرګون کې ترسره کیږي چې پر چمن سپین بولدک دروازه به له دې وروسته پر پاسپورت او ویزا تګ راتګ ترسره کیږي په تیر کې په دغه دروازه کې د ډیورن کرښې دواړه غاړې اوسیدونکي په افغان تذکرې او پاکستاني شناختي کارتونو یو بل لور ته اوښتل له تیرو 2 میاشتو راهیسې د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاکستان له لوري هڅه کیږي چې مسافر اړ کړي چې پاسپورت او ویزا باندې تګ راتګ وکړي بلخوا طالبانو ویلي که چیرې پاکستان افغانانو ته په تذکیرو د ویښتو اجازه ورنه کړي نو دوی به هم د کرښې هغې غاړې خلکو ته په شناخته کارت دننه کېدو اجازه ورنه کړي په چمن کې د لغړي اتحاد مشر غوث الله د یاد پرلت په اړه وایي زموږ غوښتنه دا ده چې پر سپین بولدک چمن دروازه په پاسپورت تګ راتګ په هیڅ صورت نه منو که موږ یو مرو که سل مرو موږ له خپلې غوښتنې نه په شا کېږو کوم کسان چې پر دغه دروازه په پاسپورت د تګ راتګ خوبونه ویني هغوی خطا وتلي دي موږ د چمن د ټولو اوسیدونکو څخه غوښتنه کوو چې د پاکستان پاسپورت وانخلي پاکستان پر سپین بولدک چمن دروازه پر پاسپورت د تګ راتګ د پریکړې سره سم په چمن کې د پاسپورت اخیستنې ادارې کارکوونکي او امکانات ډیر کړي دي چې د یادښار اوسیدونکي پاکستاني پاسپورت واخلي دغه پرلت کوونکي وایي کابل او اسلام آباد د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي د ډیورن دواړه لورو پراته قبایل پر دروازه په پاسپورت او ویزې تګ راتګ نه مني که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ